19 نصیحت له والدینو سره نیکی. الله پاک په قران کریم کې د سورته بقره په 83م، د نساء سورت په 14م، د الانعام په 150 او د الاسراء په 23م او 40م آیتونو کې چې کله سپارښتنه کوي چې د الله پاک عبادت وکړي او شریک ورسره منیسي، سملاسي په سیده سپارښتنه کوي چې له مور او پلار سره نیکی کوي. دا په دې دلالت کوي چې د مور او پلار خدمت څومره لوی عبادت دی او که انسان پر وړاندې غافل پاتې شي ګناهګاریږي. الله پاک فرمای: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الاسراء 23 آیت. ژباړه: او ستاره حکم کړی دی چې عبادت مکوئ تاسو د بل هیڅ چا مګر یوازې د همدغه الله پاک او له مور او پلار سره احسان، نیکی او ښه چلند کوئ. که چیرې یو له دوی څخه یا دواړه یعنی مور او پلار له تاسو سره زاړه شي یا عمر زیات شي نو ته دوی ته اوف هم مه وایه. د اوف په اندازه غبرګون هم مه ښکاره کوه او هغوی مه رټه او نیکې او پستې خبرې ورته کوه او هغوی ته خپلې د عاجزۍ او مهربانۍ وزرې وغوړوه یا ورسره د نرمۍ او رحم غاړه وړه او وایه دا دعا: ای ربه پر هغوی دواړو رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. له ابي هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: خوار او برباد دي شي 3 وارې همدا جمله تکرار کړه. هغه کس چې مور او پلار یې په زوړوالي کې وموندل، یعنی مور او پلار یې زاړه شول، یا یو له دوی مور یا پلار زاړه شي او د هغو ته په خدمت باندې جنت ته لاړ نشي. 20 نصیحت له کونډو او مسکینانو سره مرسته. په یو متفقون علیه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: له کونډو او مسکینانو سره مرسته کوونکی د الله تعالی په لار کې د مجاهد په څیر اجر ګټي یا د هغه چا په شان ثواب ترلاسه کوي چې شپه په عبادت تیروي او ورځ روژه نیسي.